بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته سلامونه. الله دې وکړي چې روغ جوړ وئ. دا ټیم موږ په سیند دادو سیمه کښې موجود یو چې دا سنټر جیل دی. په دا کښې د پښتنو پیاوړي غیرتمن مشران کې دي چې د تیرو دوه نیمې کال نه په دا دادو په یو سنسان جیل کښې دوی خپل ژوند کوي. بیا داسې جیل دی چې انتهایی سخته ګرمي چې یوه ګنټه ټیم دلته تیرول د سړي دپاره ډېر زیات تریخ وي، خو دوی د خپل قوم، د خپل وطن، بیا د بالخصوص د خپل وطن د امن په خاطر، د خپلو ولسونو د ښه ژوند په خاطر دلته MNA سابقه MNA او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی عبدالصمد چې دوی ته دلته دوی خپل ژوند کوي او ژوند هم د خپلو خلکو په خاطر چې خپل خلکو ښه ژوند وکړي، په خپل وطن چې مو امن راشي. نو موږ هم په ټولو پښتنو باندې دا غږ کوو چې لکه څنګه چې دوی کوم په میړانه باندې د تاسو په خاطر، د خپلې خاورې په خاطر، د خپل وطن په خاطر باندې خپل زندان تیروي، نو په کار دی چې موږ هم د دوی دپاره یو اواز پورته کړو، یو غږ پورته کړو چې دوی دلته د خپل بچیانو دپاره را آزاد شي. بیا بالخصوص دلته د موږ سره د PGM ډېر تکړه مبارز بادشاه پښتین ولاړ دی چې د تیرو دوه نیمې کال نه دلته چې کوم علي وزیر حاجي عبدالصمد کې دي، نو که زه دا درته وایم چې په انا زیات دی کې دی، په دا چې په روزانه بنیاد باندې په څو میلیونه لرې دی اوسي او دلته په روزانه بنیاد باندې راځي، د دوی خدمت کوي، د دوی چې څه داسې څه ضرورت وي رسوي. نو د ده هم ډېره مننه کوو چې یقینا د دغې دوې قیدیانو چې دی کوم خدمت کوي یا د ده کومه مبارزه ده دا د ستاینې وړ ده. نو په اخر کې بیا هم په ټول قوم باندې دا غږ کوو چې موږ څومره هم قیدیان دي، که دلته علي وزیر دی، که حاجي عبدالصمد دی، که نورالله ترین دی، که حنیف پښتین دی او که ورسره فرید افریدي دی، د دغه دپاره غږ پورته کړئ په دا چې دا د تاسو د خپلې خاورې د خپلې پښتنو په خاطر باندې خپل دا تکلیفونه تیروي. ډېره مننه. الله مو خوشحاله.